ټاپک دی کوویلنٹ بانډ ٹھیک شو کوویلنٹ بانډ چې دی قسم دی د چا کیمیکل بانډ سے کوی فرض کړه دا سوډیم دی ٹھیک شو په دې ځان پوهه کې په کار به راشي دا سوډیم دی او دا زمون سره دی کلورین ٹھیک شو دا سیل شو او دا زمون سره شو کلورین دا خبر باندې ځان پوهه کې د سره یو الکترون کم دی نو دا سوډیم ولګي دی کلورین یو الکترون ورکی دا سټیبل شي کوویلنٹ بانډ نه راځم په دې ځان پوهه کې سټیبل کېده دي ته وایي هر سړی غواړي چې سټیبل وي سټیبل مطلب دا چې زما سره ډېر روپۍ زما سره ګاډۍ زما سره بنګلۍ ټیک ده او زه چې دی بالکل برابر یم دي ته وایي سټیبل نو بعض ځینې وخت کې د دې اټمونو سره چې دی الکترون کمي الکترون ورسره نه نو دوی دا غواړي چې زموږ سره د الکترون د تعداد چې دی دا پوره شي چې کله دوی سره پوره شي نو دا اټم یا دا الیمنټ چې دی دا مکمل سټیبل شي نو دوی څه چل کوي دوی یو بل سره ریاکشن کوي چې کله هغه ریاکشن کوي د دوی په دې منځ کې یو پورس جوړیږي هغه پورس ته موږ څه وایو کیمیکل لکه دا سوډیم ولګي د دې کلورین سره یو ځای شي دا سوډیم یو الکترون راوالي د کلورین لور کې د دې دواړو په دې منځ کې یو اټریکشن نشي نه هغه اټریکشن د موږ څه وایو کیمیکل بانډ خو آیونیک بانډ کوویلنٹ بانډ څنګه ځل پوهه لکه پرس کزولی کما دا هایدروجن دی ٹھیک شو د هایدروجن سره یو شیلی دی یو شیل ته موږ وایو ویلنس شیل سو دا وایو ویلنس شیل څه کوی د دې سره دلته کې یو الکترونی ٹھیک شو وس دلته کې بل هایدروجن دی وکه دا بل هایدروجن دی د دې سره یو الکترون دی ٹھیک شو نو په یو شیل کې پکار دادا چې دا الکترون یا دوی یا اتای بس خبره پوه شوي ویلنس شیل مونږ دا وایو چې د ټول نه اخرنی شیل خو د سره یو الکترون دی د سره صرف یو شیل دی او دې ته چې مونږ ویلنس شیل وایو پوه شو یو هایدروجن اټم دا دی بل دا دی دا دواړه د یو بل سره ملاویږي نه دا به زموږ سره مالیکیول جوړي ٹھیک شو پوه شو خبره څه کوی 10 سره دوه الکترون پکار دي 10 سره دوه الکترون پکار دي نو دله به د الکترون د کم ځای نه تاسو په خیر چې د 10 سره دوشي د 10 سره دوشي کوویلنٹ بانډ ها کوویلنٹ بانډ به جوړه خدا به کم ځای نه شي کوی د دې ډیفینیشن موږ دا شي کوي میوچوال شیرینګ څه کوي دا باندې بدا چلو کی چې دا الکترون به د سره شریک کی دی بولی کی د خپل الکترون به د سره شریک کی دا وسنګ شریک دی دا به شي شي کوي دا زما سره دا ولنی هایدروجن اټم دی ٹھیک شو او دا زما سره دا بل له دا دویم دی ٹھیک شو نو دی بولی کی د خپل الکترون بدل ورکی د سره به شریک کی ٹھیک دا او دی بولی کی د خپل الکترون به د سره شریک کی نو دې ته ویل کېږي میوچوال شیرینګ باهمي شراکت نو څه چلو شو دا دوانه چې دي وس د 10 سره حسابيږي د 10 سره حسابيږي صحیح ده نو دې ته مونږ وایو ډوپلیټ رول کله تاسو کلاس 9 کیمستري ته لاړ شئ تاسو به دوه سیزونه وایي یو ډوپلیټ رول یو اکټیټ رول کله دې کې پوه شوئ دی بیا پوهیږئ نو هر اټم دا غوړي چې په بیلنس شیل کې یا زما سره دوه الکترونی یا زما سره اته الکترونی نو دلته کې د دوی سره دوه الکترون پوره شو نو په دې کې څه جوړ شو دلته کې دا هایدروجن مالیکول چې دی دا زموږ سره جوړ شو چې شه هایدروجن مالیکول ٹھیک شو بس اوس وکړئ کوویلنٹ بانډ چې دی د درې قسمونه یو ته موږ سنگل کوویلنٹ بانډ وایو ډبل کوویلنٹ بانډ او ټریپل کوویلنٹ بانډ د سنگل کوویلنٹ بانډ دی دوی چې کله اټمز یا الیمنٹ ولګي یو الکترون د یو بل سره شریک کی ناغه د موږ سنگل کوویلنٹ بانډ وایو نو چې اوس دا هایدروجن مالیکول لیکه به دا په داسې لیکم دې ته ویل کېږي سنگل کوویلنٹ بانډ د دې ون لاین یا د دې ون ډیش څه مطلب دی چې دې دوانو د یو بل سره یو الکترون څه کړل شریک کړل پوه شو به هاو څه کوئی بل دا کوم بل एग्जांपल دې ور پوه شوي اوس څه کوي ها دا اکسیجن دی ٹھیک شو دا اکسیجن سره په اونلی شیل کې دوه الکترون دي دا اکسیجن اټومیک نمبر دی 8 دا دې مطلب دا دی د سره اته الکترون دي نو چې کله دا مونږ په شیلز کې تقسیمو نو بدی اولنی شیل کې براشي 2 باقی شپږ پاتې شو
نو دا به زموږ سره په دې دویمي شیل کې راشي اوکې ٹھیک شو دا یو اکسیجن شو اوس دا زموږ سره بل اکسیجن شو د ده سره چې دي هم شپږ الکترون چې دي په اخرني شیل کې رالوي ٹھیک شو نو څه کوئ ما تاسو ته ووایي چې په اخرني شیل کې څو الکترون پکاري نه 2 یا 8 ٹھیک شو نو د سره په اخرني شیل کې څو دي د دې پر پوه شو د کویلنٹ بانډ یا آیونیک بانډ یو کوېسچن د بورډ په پیپر کې راځي بنه هم کې کنه بیا بینه پوهیږي و مالا وکړه ګوره 2 الکترون دا دي 2 دا دي 2 دا دي د سره په اخرني شیل کې شو دي د سره څو دي پکار دا چې اتشي ٹھیک ده نه دا اته په دې کم جناله شي کوه دی بولېږي د خپل 2 الکترون به د سره شریک کی دی بولېږي د خپل 2 الکترون به د سره شریک کی دا وسنګ شریک دي څه وکړي دي موږ د اخرنه شیل وسوي ٹھیک شو وسه کوي د 2 الکترون چې دي دا وزول د ګډ راکم او د 2 الکترون چې دي دا وزول د ګډ راکم ٹھیک شو نو په دې طریقه څه کوي نو دا 2 د سره شو او دا 2 چې د سره شو نو د سره هم په اخرنی شیل کې اته پوره شو او د سره هم په اخرنی شیل کې اته پوره شو ٹھیک شو نو اوس د دوه د ور سره 100 الکترون شریک کړو 2 نو چې کله بیا دا کویلنٹ بانډ چې موږ شو کو دا موږ دا شو کوي اوس به وښوي د دې ته د کویلنٹ بانډ یو قسم دی چې هغه ته ویل کېږي ډبل کویلنٹ بانډ اوس به وښوي یو سنگل کویلنٹ بانډ هغه پای کې هایدروجن نه دو دا اوس موږ سره ډبل کویلنٹ بانډ دی اوس چې د اخرنه پاتې د ټریپل کویلنٹ بانډ بیا بس کو اوکې وګورئ دا نایټروجن دی ٹھیک شو د نایټروجن سره په اخرنی شیل کې 15 الکترونی ٹھیک شو دا یو نایټروجن شو دا بل شو ٹھیک شو نو په اخرنی شیل کې څو پکار دي 8 یا 2 د دوه نو خدای سیوا ده د وسیل کې د وزن سره 8 مکمل کړي د سره 15 دي نو 15 په 100 پکار دي چې دا تشي د سره 15 دي د 100 پکار دي 3 نو څه کوي دی بولېږي د خپل 3 الکترون بدل ورکی دا 3 بدل ورکی نه دا چې کله تاسو ظاهره وي دا به شي ظاهره وي څه کوي اوس به پوښوي یس ورمان پوښوي نشي جل بوشي د سره هم ته پوره شي د سره چې هم به ته پوره شي نه دا به تاسو دي شو کوی دا به دي ولې شو کوی ځکه د دې دریو ډیشنو د دې دریو لاین مطلب دا دی چې دا دوانه لګېدلې د یو بل سره درې الکترون چې دي یا شیر کړل نو کویلنٹ بانډ چې جوړیږي په دې طریقه باندې چې جوړیږي ټیک شو آیونیک بانډ دې ته وایي چې یو اټم ولګي خپل الکترون نه ولي بل لور کې هغه د آیونیک بانډ وایي ټیک شو کویلنٹ بانډ دې ته وایي چې دوانه اټمونه ولګي د یو بل سره الکترون شریک کی نه هغه د ویل کېږي کویلنٹ بانډ په دې باندې پوه شوي نو د اتم په بو کې یو آیونیک بانډ ورکړل یو چې د کویلنٹ بانډ کلاس 7 چې کوم چپټر دی 6 نمبر چپټر د ټول نه اخرنی ټاپک ته کیمیکل بانډ پای کې صرف د دې نمونه لیکل خو نور وضاحت چې دی ولنه لیکل کلاس 7 والے چې دی د تاسو شپږم چپټر کې پاتم کې دا وایي او اتم والے چې دی نو دا تاسو په 5 نمبر چپټر باندې هم په کیمستري کې چې دی دا وایي ٹھیک شو